السلام علیکم ګرانو دوستانو. نوی پلیلیست می جوړ کړی دی د مینې ورکولو هنر زده کړه. موږ انسانان د دې لپاره چې ژوند وکړو و مینې ته ضرورت لرو. کوچنی چې اول د مور د نس څخه پیدا سي راووځي د مور و غیږ ته ضرورت لري. د مور د زړه ضربان ته ضرورت لري. کوچنی چې د مور په نس کې خاص خپل د مور د زړه ضربان اوري. کله چې را پیدا سي وایي ژر یې پر نس ور پرېباسئ تر څو د مور د زړه ضربان واوري او هغه دلبستګي چې د مور تر مابینځ ده هغه په وحشت بدله نه سي. راځو موږ ټوله انسانان مینې ته ضرورت لرو. آیا زموږ مینه زده ده؟ آیا زموږ مینه اخیستل او مینه ورکول زده دي؟ آیا موږ په دې پوهیږو چې مینه څه ته وایي؟ راځئ مینه زده کړو تر څو هم خپل ځان ته نجات ورکړو او هم وکولی سو نورو انسانانو ته نجات ورکړو. وایي ژوند کې مو څومره مینه ترلاسه کړې ده؟ تر ننه پورې چا مینه در کړې ده؟ چا ډېره توجه درته کړې ده؟ ای انسانه، وایي ستاسو هڅې د مینې ورکولو یا مینې اخیستلو دپاره په ناکامۍ بدلیږي. ته کوشش کوې یو چا ته مینه ورکړې خو هغه مینه نه اصلوي بلکې ستا سره بد برخورد کوي، او یا هم ته کوشش کوې مینه واخلي هغه کس تا ته مینه نه درکوي. د دې هر څه علاج څه دی؟ وایي هغه څه چې تاسو نه په پوهیږئ مینه نسئ کولی. که ستاسو مینه نه زده تاسو نه مینه اخیستلی سئ نه ورکولی سئ. نو راځئ چې مینه زده کړو. وایي هغه څوک چې یو کار سم نسي کولی هغه چې شي دی ناپوه کس دی، او ناپوه کس د هیڅ چا نه دی پکار. د دې لپاره چې تاسو پوه کس واوسیږئ او با ارزښته سئ او خلک ارزښت درکړي، تاسو دې ته ضرورت لري چې علم ترلاسه کړئ. کله چې مو علم ترلاسه کړئ تاسو پوه سواست، ناپوه کس نه سواست بلکې ډېر کارونه کولی سئ. نو خلک تاسو ته د ارزښت په سترګه ګوري. وایي هغه چې پوهیږي هغه کسان مینه کولی سي او مینه ورکولی سي. هغه چې په مینه نه پوهیږي هغه نه د دې توانایي لري چې مینه واخلي او نه د دې توانایي لري چې مینه ورکړي. وایي هغه کسان چې علم لري هغه کولی سي مشاهده وکړي. مشاهدې سم هدف څه دی؟ خپل چار اطراف وسنجوي. بل کولی سي چې لیدل وکړي، په ښه توګه لیدل وکړي. حتی هغه کسان چې خبرې چې نه ویل کېږي دوی حس کړي، هغه شیان چې نه لیدل کېږي دوی حس کړي. وایي هر څومره چې تاسو پوهیږئ په هغومره اندازه تاسو موضوعات په خپل ذات کې اخلي. هر څومره چې موضوعات ستاسو په ذات کې اخیستل کېږي هغومره ګټور کېږي او تاسو کولی سئ چې زده کړه وکړئ او په پوه سئ. نو که چیرې مینه ستاسو په وجود کې یو ذاتي مفهوم سي تاسو کولی سئ هم خپله مینه واخلئ او هم کولی سئ و نورو ته مینه ورکړئ. وایي مینه داسې یو څه ده لکه د اوبازي هنر. تاسو که اوبو ته ور ولویږئ او اوبازي مو نه زده تاسو غرقوي وژني مو، خو که مو اوبازي زده د اوبو څخه خوند اخیستلی سئ. مینه هم داسې یو مبهمه ډېره علمي مسئله ده. نو موږ د دې لپاره چې ښه مینه وکړو باید موږ د مینې هنر زده یې. ګورئ بخت په دا دنیا کې نسته. خلک وایي پلانکي واده وکړئ داسې ښه بخت یې دی، بل وایي داسې بخت یې نه دی. اوس دنیا تغیر کړې ده، بخت د منځه تللی دی بلکې علم راغلی دی. تاسو د دې لپاره چې مینه ورکړئ او مینه واخلئ باید علم ولرئ. نو راځئ چې د دا نوې پلیلیست چې د مینې کولو هنر زده کړه ده تاسو یې ویډیوګانې تعقیب کړئ چې تاسو ته موږ دا در زده کړو چې څنګه مینه وکړئ، څنګه خوشبخته کس واوسیږئ. بخت څه ته وایي په جنسي رابطه کې، یا بخت څه ته وایي په مشترک ژوند کې، څنګه کولی سو خپل بخت ښه کړو. نو یو شرط لري دا پلیلیست، میړه او ماینه دواړه باید دا ویډیو واوري، دا ویډیوګانې واوري او میړه او ماینه باید دواړه دې ته لیواله واوسي چې یو بل ته مینه ورکړي او مینه ورکول یا اخیستل زده کړي. وایي که چیرې انسانان په دا باور یي چې ټولې میوې پر یوه وخت پخیږي نو دا یو احمق انسان دی. ټولې میوې پر یو وخت نه پخیږي. هره میوه د ځان سره منظم وخت لري او منظم فصل لري چې راځي او په هغه وخت کې زموږ د انسان بدن و هغه میوې ته ضرورت لري. الله جل جلاله میوې داسې جوړې کړي دي چې په خپل فصل کې چې راووځي په هغه فصل کې د انسانانو وجود و هغه میوې ته ضرورت لري. مینه هم همداسې ده. موږ په ډول ډول مسایلو کې په ډول ډول حالاتو کې و جلا مینې ته ضرورت لرو. راځئ چې مینه ورکول زده کړو، د مینې هنر زده کړو او نور دا پخوانۍ خبرې پرېږدو چې ولا زما بخت کار نه کوي. بخت د ټولو کار کوي. مشکل دا دی چې هنر مو یې نه دی زده، مینه مو یې نه ده زده، نه دی مو زده چې څنګه مینه واخلو، څنګه مینه ورکړو. زده دا پلیلیست راتلونکې ویډیو ده. آیا مینه کول هنر دی؟ آیا بخت سته
که یا تاسو به دا اړوند ویډیو ترلاسه کړئ. کوشش وکړئ چې دا پلی لیست تعقیب کړئ او وتوانیږئ په ښه توګه د مینې ورکولو هنر زده کړئ. مننه.